درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. هیله ده ټول جوړ او روغ یاست. نن موږ د لام درس وایو. لام د پښتو الفبا 15 توری دی. لام د ل آواز ورکوي او په انګلیسي کې په ال لیکل کیږي. نو راځئ د لام درس ته ولاړ سو. لام لیسا. لیسا په انګلیسي کې های سکول بولي. لیلا په لیسه کې معلمه ده. لیما د لیلا شاګرده ده. تاسو ګورئ په دا عکس کې دا ښځه لیلا نومیږي. دا معلمه ده، کتاب یې په لاس کې دی او خپلو شاګردانو ته درس وایي. او دا اول نجلۍ چې ورته ناسته ده دا لیما نومیږي. نو اوس به موږ یو وارې بیا دا دوې جملې ووایو. لیلا په لیسه کې معلمه ده. لیما د لیلا شاګرده ده. تاسو ګورئ په لیلا، لیسا او لیمه کې لام راغلی دی. اوس به وګورو چې نور کوم نومونه له لام څخه راځي. لام لمر. لمر ته په انګلیسي باندې سن وایي. لام لاس. لاس ته په انګلیسي باندې هاند وایي. او دا چې شدی دا هم د لام څخه راځي. لیمو. او لیمو ته په انګلیسي باندې لمن وایي. نو موږ ګورو چې د لام څخه لمر، لاس او لیمو راغله. اوس به وګورو چې کلام د یو لغت په مابینځ او یا آخر کې راسي نو څنګه ایسي. څلور. په څلور کې لام په مابینځ کې راغلی دی. او دیوال. په دیوال کې لام په آخر کې راغلی دی. اوس نو تاسو راته ووایاست چې نور کوم نومونه د لام څخه راځي. آفرین. well done. دا درس په خپلو کتابچو کې ولیکئ او خپل مور و پلار ته به یې ورښکاره کړئ. لام لیسا. لیلا په لیسه کې معلمه ده. لیما د لیلا شاګرده ده. تر بیا مو پر خدای سپارم. په مخه مو ښه.